بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیک هیلې او احترامات. هیله لرم چې په صحت به کامل یې. د مشال ټي وي په پلوشې پروګرام کې یو ځل بیا د یو نوي کلام سره زه یم ستاسو ورور حمید الرحمن همدرد. قدرمنو، نن در سره د یو داسې سپین روبي مشر پیژنګلو کول غواړم، څوک چې په 1962 کې په کابل سوات کې زیږېدلی دی. تر 12مه یې تعلیم کړی دی. د انقلابي فکر څښتن د ښاغلي عبدالقادر مسعود صاحب کلام در سره شریکول غواړم. هیله لرم چې خوښ مو شي. کلام: نن مې زړه هم ځیګر دی ویني ویني، نن مې زړه هم ځیګر دی ویني ویني، هر سحر او مازیګر دی ویني ویني، خوند به څه د زندګۍ ترېنه زه واخلم، خوند به څه د زندګۍ ترېنه زه واخلم، زما ژوند لکه پرهر دی ویني ویني، خوند به څه د زندګۍ ترېنه زه واخلم، زما ژوند لکه پرهر دی ویني ویني، دومره وینې ظالمانو زمونږ توی کړې، دومره وینې ظالمانو زمونږ توی کړې، هم دریاب هم سمندر دی ویني ویني، دعوې تشې د انصاف کوي باداره، دعوې تشې د انصاف کوي باداره، ستا په لاسو کې خنجر دی ویني ویني، هم چنار او هم نختر په وینو سور دی، هم چنار او هم نختر په وینو سور دی، ستا د ظلمه هر ګودر دی ویني ویني، یو زنه یم چې لاله یم په خوله خاندم، یو زنه یم چې لاله یم په خوله خاندم، د هر چا د زړګي سر دی ویني ویني، ستا د غمه مې خوناب سترګو کې ساسي، ستا د غمه مې خوناب سترګو کې ساسي، د شوګیره مې بستر دی ویني ویني، د هماو ستمګرو زور اوبشه، د هماو ستمګرو زور اوبشه، ای مسعوده سم هم غر دی ویني ویني، نن مې زړه هم ځیګر دی ویني ویني، هر سحر او مازیګر دی ویني ویني. مینوالو، هیله لرم چې ډېر زیات خوندونه به مو ترې اخیستي وي. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل په یوټیوب او فیسبوک کې سبسکرایب کړی او لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ. همدې سره زموږ دا خپرونه سرته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد ته اجازه ورکوئ. په لوی الله مو سپارم. د خدای